مسلمان څه خبر د دنیا ژوند دی د ژوند لار مختصر د دنیا ژوند زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه وراني هدیرې تر هغه وراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په قرآن کریم کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د بدو بدله بد دی، چې دا یوه عامه قاعده ده. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمای من یعمل سوءا یجز به، څوک چې بد کار کوي د هغه په سبب به ورته سزا ورکول کیږي. د الله رب العزت د دې وینا په تفسیر کې امام قرطبي رحمه الله لیکي د جمهور علماو نظر دا دی چې د آیت لفظ عام دی، کافر او مؤمن دواړه به د خپلو بدو عملونو له امله سزا ویني. نو د الله رب العزت دغه سنت هر فرد، هر امت او هرې ډلې ته شامل دی او ټول خلک یې په وړاندې سره برابر دی. او علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې د مسند احمد په حواله باندې ځینې مرفوع احادیث ذکر کړي چې خلاصه یې دا ده دغه مصیبتونه به په دنیا کې وي. په دنیا کې چې چاته کومه سزا ورکول کیږي هغه به د خپل عمل په سبب وي. مسلمان ته تکلیف رسیدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي، او الله رب العزت ته چې کم خلک ډیر نږدې وي د هغوی بدی آخرت ته نه پاتې کیږي، بلکې له دنیوي مصیبتونو، رنځونو او ستونزو سره مخ کیږي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټې سپک ولاړ شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د ابن ماجه حدیث ده، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه، بېشکه بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای انی لاحسب الرجل ینطی العلم کما تعلمه للخطیئة یعملها، بېشکه زه دا باور لرم چې یو سړی به په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې زده کړی وي. او امام غزالی رحمه الله فرمای په دې پوه شه چې هیڅ یو بنده ګناه نه کوي مګر دا چې د زړه مخې توریږي. که نیکبخته وي نو دغه توروالی په ظاهر د څیرې باندې راښکاره شي، او که بدبخته وي نو هغه پټ شي تر دې چې په ګناهونو کې نور هم ورډوب شي او د دوزخ مستحق وګرځي. د ګناهونو په وجه په دنیا کې د آفتونو په اړه ډیر احادیث او د سلفو ویناوې راغلي دي.
لکه فقیری، مریضي او داسې نور آفتونه، بلکې په دنیا کې د ګناه له سپیریوالي څخه دا هم ده چې له هغې وروسته ګناهګار د ګناه رنګ او صفت واخلي، نو که بیا دی په کوم ازمیښت او مصیبت کې اخته شي، هغه به سزا وي چې له ښې روزي څخه یې محرومېدل هم په همدې سبب وي، او که بدبختي یې زیاته شي او بیا په دغه صورت کې کم نعمت ورکول کیږي، نو هغه به استدراج وي چې الله به رب العزت به د دغسې نعمت د شکر ایستلو توفیق نه ورکوي او د ناشکري سزا به وګوري، او د اطاعت کوونکي بنده د اطاعت ګټه او برکت دا دی چې هر نعمت او ورکړی د اطاعت بدلوي چې بیا د هغې د شکر ویستلو توفیق د الله رب العزت له طرفه ورکول کیږي. همدارنګه د نیکبخته انسان هر مصیبت او تکلیف د هغه د ګناهونو کفاره ګرځي او الله رب العزت به یې په درجو کې زیاتوالی راولي. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی په دې کتاب کې د ګناهونو ګڼ شمېر دنیوي او اخروي خطرونه او تاوانونه د قرآن او د محمد رسول الله د احادیثو او د سلفو د ویناو او تاریخي پیښو په رڼا کې څیړلي دي چې زه به یې ځینې تاسو ته په لنډیز سره وړاندې کړم. اول، له علم څخه محرومتیا. علم نور او رڼا ده چې الله رب العزت د بنده په زړه کې اچوي، خو ګناه دغه رڼا مړه کوي. کله چې امام شافعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لست په مجلس کې کیناست، نو د هغه د پوهې پوروالي هوښیارتیا ته حیران شو او داسې ورته وویل: انی ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. امام مالک صاحب ورته وایي زه وینم چې الله رب العزت ستا په زړه کې رڼا اچولې ده، نو هغه د ګناهونو په تیارې سره مه مړه کوه. نو که یو طالب چې د الله رب العزت دین زده کوي یا یو عالم چې د الله رب العزت دین یاد کړی، که هغه تقوا اختیار کړي، د ګناهونو نه ځان وساتي، الله رب العزت به د هغه علم کې لا زیاتوالی راولي، الله رب العزت به د هغه معلومات لا پسې ډیر کړي. خو که خدای مکړه دا طالب او دا عالم چې د الله دین یاد کړی دی تقوا اختیار نه کړي، ګناهونو ته لاس اوږدوي، الله رب العزت به یې د هغه ورکړلي علم نه محروم وګرځوي. دویم، له ویرې او وحشت سره مخ کیدل. د ګناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د الله رب العزت ترمنځ وحشت او نااشنایي پیدا کیږي او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بې برخې کیږي چې بیا که هغه ته د ټولې دنیا خوندونه ورکړی شي، نو هغه پخواني حالت ته نشي رسیدلی. یو کس کم عارف شخص ته د الله په وړاندې د خپل وحشت شکایت وکړ، نو هغه ورته ویلي اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فدعها اذا شئت واستأنس. کله چې تا ګناهونه په وحشت او ویره کې واچوي، نو که خوښه دې وي هغه پرېږده او الله رب العزت ته د راګرځېدلو مینې او الفت لار اختیار کړه. همدارنګه د ګناه په وجه انسان له نورو خلکو څخه نااشنا کیږي او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه چې بیا د هغوی په ناستې د ده زړه تنګیږي او څومره چې نااشنایي او وحشت زیاتیږي، په همغه اندازه د هغوی له ګټو او برکتونو څخه بې برخې کیږي. مجلس به فاسقانو، بېدینو او هغو کسانو سره وي چې هغوی د الله رب العزت نه نه ویریږي. نو کله چې مجلس د داسې کسانو سره شه، د انسان هم دنیا تباه ده او هم آخرت. دریم، له سختیو سره مخ کیدل. الله رب العزت په سورت طلاق کې 4 آیت کې فرمای: ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. او څوک چې له الله رب العزت څخه وډار شي، د الله نه وویریږي، تقوا اختیار کړي، نو کارونه به ورته آسان کړي. خو د دې برعکس څوک چې له الله رب العزت نه نه ویریږي،
د الله رب العزت نافرمانی کوي نو الله رب العزت به کارونه مشکل او سخت وګرځوي. تاسو وګورئ یو فاجر او بدکار انسان که د بدن په لحاظ قوي هم وي خو د اړتیا او سختی په وخت کې کمزوری شي چې بیا خپل ځان نشي خلاصولی. د روم او فارس کافرانو ته نه ګورئ چې څومره د مضبوطو بدنونو خاوندان ول خو د سختی په وخت کې د ایماندارو صحابه و کرامو په مقابله کې پاتې راغلل او له ناکامي سره مخ شول. دا ځکه چې د مؤمنانو بدن او زړه قوت لري، الله ملوي او الله رب العزت کارونه آسانوي. نو که غواړئ چې الله رب العزت دې کارونه درته آسانه کړي، الله رب العزت دې روزی پراخه کړي، د مشکلاتو د سختیو نه دې الله وساتي، نو ګناهونه پرېږده. څلورم، د زړه تیاره او مړوالی. ګناهګار انسان په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې گویا په زړه کې شپه او یا ترږمۍ موجوده ده او زړه ته دغه تیاره داسې ښکاري لکه سترګو ته چې حسي او حقیقي تیاره ښکاري. دا ځکه چې اطاعت رڼا ده او ګناه تیاره ده. د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راځي، بیا پر مخ باندې پریوزي او داسې تور او بېرونقی کړي چې هر چاته ښکاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای ان للحسنة ضیاء فی الوجه و نورا فی القلب. ابن عباس فرمایی بېشکه چې نیکي د بنده مخ ته ځلا او رونق ورکوي او په زړه کې رڼایي اچوي. کله چې یو انسان د الله رب العزت د حکمونو پابند وي، د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د ارشاداتو په رڼا کې تیروي، د هغه مخ کې به نورانیت وي، په زړه کې به یې رڼا وي او الله رب العزت به د هغه روزي پراخوي او الله رب العزت به بدن قوي کوي او د خلکو په زړونو کې به الله رب العزت به ورته محبت اچوي. ته د الله د حکمونو پابند شه، د رسول الله د سنتو پابند شه، ستا محبت به الله رب العزت د عام و خاص په زړونو کې الله واچوي، ټولو ته به محبوب وي. او د دې برعکس بدی د انسان د مخ توروالی، د زړه د تیارې، د بدن د کمزوري، د روزي د کموالي او له ده سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کیدلو سبب ګرځي. که ته ګناه کوې، د الله د حکمونو سرغړونه کوې، مخ به دې تور وي، زړه کې به دې تیارې وي، بدن به دې کمزوری وي، روزي به دې کمه وي او خلکو په زړونو کې به ستا کرکه او نفرت پروت وي. نو کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغول شي چې په ځان باندې بیا نه پوهیږي. همداراز په ګناه باندې عادت کیدل له اطاعت څخه د بې برخې کیدلو او د زړه د مړوالي سبب ګرځي. نو الله دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو او د فساد نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. مسلمان څه خبر د دنیا ژوند دی مختصر د دنیا ژوند، چاته نن چاته سبا راځي ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه ورانی هدیرې تر هغه ورانی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. پنځم، د عمر برکت له منځه تلل. کله چې له خلکو او په خاصه توګه له خپلوانو سره په نیکي کولو باندې عمر اوږدیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک دا خوښوي چې الله یې روزي ورته زیاته کړي
او الله رب العزت د ده په عمر کې زیادت راولي فلیصل رحمه، نو دا د خپلو خپلوانو سره نیکي کوي او هغوی سره د رابطه ساتي. لکن ګناه، ظلم او زیاتی د الله د حکمونو نه سرغړونه په دې باندې د انسان عمر کمیږي. د عمر کموالی یا خو په اصلي معنا سره دی او یا ورڅخه مراد د عمر برکت له منځه تلل او د عمر ارزښتناکې شیبې د زړه د ژوندون په کارونو کې نه تیرول دي چې په آخرت کې به دغسې بنده افسوس کوي او وایي به یا لیتنی قدمت لحیاتي، ای کاشکې په ژوندون کې مې د آخرت لپاره څه لیږلي وی. نو که په دنیا کې د الله د حکمونو پابند وي، مور او پلار او دوستانو سره د نیکي کوله، الله رب العزت به د په عمر کې برکت واچوي، د خپل عمر نه به د الله په اطاعت سره خوند واخلي. او که خدای مکړه د الله د حکمونو نه د سرغړونه کوله، په ګناه او په فساد کې راښکیل وي، الله رب العزت به د عمر کم کړي. یا هغه عمر چې الله رب العزت تا ته درکړی، د هغه عمر نه به ته خوند وانخلي، ځکه هغه ته د الله په طاعت او عبادت کې نه تیرې. نو په آخرت کې به نارې وهي یا لیتنی قدمت لحیاتي، ای کاشکې په ژوندون کې مې د آخرت لپاره څه لیږلي وی. الله دې موږ د خپلو حکمونو پابند وګرځوي، الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. شپږم، په ګناه باندې عادت کیدل. دا ځکه چې ګناهونه نور ګناهونه زیږوي تر دې چې زیات شي او له بنده څخه د خلاصون لار ورکه شي. سعید بن جبیر رحمه الله فرمای ان من عقوبة السیئة السیئة بعدها و ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. د بدی سزا ورپسې بله بدی کول دي او د نیکی ثواب ورپسې د بلې نیکی کول دي. همداراز د ګناه په کولو سره د زړه اراده کمزورې کیږي او د ګناه عادت اخیستل کیږي چې بیا له دې امله بنده ته د خیر طرف ته راګرځېدل او یا توبه ویستل مشکل کار وګرځي، ځکه په ګناه باندې عادت شي. کله چې یو څوک پر ګناه باندې همیشه والی کوي، نو هغه عادت وګرځي چې بیا یې له زړه څخه د هغې بدوالی نه وځي، بلکې په خپلې بدکاري به فخر کوي او خلک به ورڅخه خبروي چې ما دا ګناه کړي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما هر امتی به وبخښل شي بې له ښکاره ګناه کوونکو څخه. او د ګناه له ښکاره کولو څخه دا هم دا چې یو سړی د شپې کوم کار وکړي، بیا سبا یې په داسې حال کې چې الله ورباندې پرده اچولی وي، دی وایي ای فلانکیه د شپې مې داسې وکړل، په ده خو الله د شپې پرده اچولی وي، خو چې کله سبا مهال شي هغه پرده له ځان څخه په خپله لرې کړي او ځان په خپله وشرموي. اووم، د سپکوالي او ذلت سره مخ کیدل. د ګناه په وجه انسان د الله د رحمت له نظر څخه غورځیږي او سپک ګرځي. الله رب العزت په سورت حج کې 18 آیت کې فرمایي ومن یهن الله فما له من مکرم. الله چې څوک سپک کړي نو بیا هغه ته څوک عزت ورکوونکی نشته. اشرف علی طهانوی رحمه الله فرمایی عزیزی که از درگهش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت. چې د الله رب العزت د در نه او د ده د عبادت نه په بل شي کې عزت وغوښته هلته به الله ذلت درکوي، عزت نشته هلته. او حسن بصری رحمه الله فرمای ګناهګاران د الله په نه سپک او ذلیل شول، نو ځکه یې د هغه نافرمانی وکړه، او که چیرې دوی د هغه په نظر عزتمن وی نو له ګناه څخه به ژغورلي وی. یو سړی چې ګناه کوي هغه دې پوه شي په دې باندې چې هغه د الله په نظر باندې سپک دی. اتم، نحوست او سپیروالی. ګناه داسې نحوست او سپیروالی لري چې یوازې ګناه کوونکي ته نه بلکې نورو خلکو او مخلوقاتو ته هم رسیږي، چې بیا د هغې په وجه ټول خلک ورباندې لعنت وایي. نو په دې سره یو د خپلې ګناه پیټی شه او بل د مخلوقاتو لعنت ویل. امام مجاهد رحمه الله فرمای کله چې وچکالي سخته شي او باران بند شي،
نو په ګناهګارانو او په نافرمانی کوونکو باندې ساروي هم لعنت وایي. دوی داسې وایي دا وچکالي د بني آدمو د نحوست له امله رامنځته شوې. نو زه هغه درانه پلار ته وایم چې ته په کورنۍ کې ژوند کې ستا پیغله لور او ستا ځوان بچی مونځ نه کوي، د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه سرغړونه کوي، کم نحوست او سپیروالی چې ستا په کورنۍ کې دی ته په دې خبرې؟ خپله به 5 وخته جمعې ته روان وي، خو ځوان زوی چې په کور کې پروت دی دا به ورته نه وایي چې بچیه پڅې ما سره جمعې ته لاړ شه یا مونځ وکړه. یا به خپل نوره اولاده د الله اطاعت طرف ته نه هڅوي او دا به ورته نه وایي لورې دا جامې چې تا اغوستې دي په دې باندې خو الله خفه کیږي، په دې باندې رسول الله خفه کیږي. مسلمانې خور لپاره دا جامه نه، بلکې هغه جامه وکړه چې الله ویلي او د الله رسول ویلي. نو که ستا په کورنۍ کې ګناهګار دی، بېنمازه دی، د الله د حکمونو نه سرغړونکی دی، نو بیا دې په خپلې کورنۍ کې نحوست او سپیروالی وینه. نهم، عزت او درناوی له لاسه ورکول. څوک چې ګناه کوي هرومرو به ذلیل او خوار ګرځي، ځکه چې عزت یوازې د الله په اطاعت او په پیروي کې دی. الله رب العزت په سورة فاطر کې 10 آیت کې فرمای من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. څوک چې عزت غواړي نو په دې وپوهیږي چې ټول عزت الله رب العزت لره دی چې د هغه په پیروي باندې ترلاسه کیږي. تاسو کوم ګناهګار چېرته باعزته لیدلی بلکې همیش به هغه ذلیل او سپک وي. حسن بصري رحمه الله فرمای که څه هم د ګناهګارانو لاندې کچرې او اسونه روانیږي او دوی پرې سورلي کوي، خو د ګناه سپیروالی او ذلت د دوی له زړونو څخه نه جدا کیږي. دا ځکه چې الله رب العزت هغه څوک ذلیله کړی دی چې د هغه نافرمانی کوي. نو که غواړي چې په ټولنه کې الله عزت او درناوی درکړي، د الله د حکمونو پابند شه، تقوا اختیار کړه، ځکه عزتمند کله هم ګنهګار انسان نشي کیدلی. په دې هکله به نورم اورو درنو اوریدونکو هغه په نورو خپرونو کې دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالی او کامیاب اوسئ. ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه ورانی هدیرې تر هغه ورانی دی نیمګړی مازدیګر کړو به ضرور د مرګ سفر کړو به ضرور که راحت وي که زحمت دا ژوند تیریږي د حسرت دا ژوند تیریږي وخت به تیر وي د ژړا د قبلېدلو هاي د دعا د قبلېدلو وبکړې هلته حسرت چې له دنیا وکړې هجرت چې له دنیا وی به څه د وحشت حال چې نه دي مال وي نه مجال نه دي وي مال هلته ته خپل عمل سره یو ځای یاست پر منزل سره یو ځای یاست دی د خوږ ژوندون حنظل ټول سکرات دي د اجل ټول سکرات دي کوم مقصد ته یې پیدا په کوم کرداري مبتلا په کوم کردار
لشکړه فکر تصور پرېږده دا کیبر او غرور پرېږده دا کیبر چې پیدا کړې خدای له څه هوس تړي وړي کوم باب ته زړه هوس دي کوم چې دې ساوځي له تنها ور پر تاسي سپین کفن هوار پر تاسي